لولا تلي ما مریضه یم د ګردو تکلیف هم لرم او هېڅ شی هم راته نه مجبوره یې نه وتي څه وو په خلکو اختر یې خلک کالیګان وینځي کورونه صفا کوي موږ اختر او دغه دې د خاطر یې کوو چې موږ لږه ډوډۍ راکوي د ماشومانو له یې ورکوو زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی شاهدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا تیر ګریوان دی شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا تیر ګریوان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه د بد حاله خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کونجه جهان دی پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه د بد حاله خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کونجه جهان دی سلامونه درنو هیوادوالو ته په دې هیله چې جوړ اوسئ قدرمنو هیوادوالو نن داسې یو کورنۍ ته راغلی یم چې دغه ډېر ستونزې او مشکلات لري او د مجبوري شپې او ورځې تېروي داسې یو کورنۍ ده چې 2 شپې دغه روژه چې دی نهاره 2 شپې پیشنمای کړی نه دی همداسې روژه نیولی دی او نور هم اوس چې موږ دلته دې کورنۍ ته راغلو نو دا مورکۍ چې دی لو ته تللی و کور کې هېڅوک هم نو ماشوم مې ورپسې ولېږلو اوس راغی نو دغه کورنۍ چې دی ډېر زیات مشکلات لري نو د دغه حال له تاسو سره شریکو له موږ سره اوسئ بترسیدا او وحشت دی د ډالرو مقابل کې د ورور مرګ راته آسان دی یو غربت بل جهالت دی بترسیدا او وحشت دی د ډالرو مقابل کې د ورور مرګ راته آسان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی السلام علیکم مور څنګه یې ښه ژوند څنګه تېرېږي بس ته تېرېږي نو لولا تلي نو دا اوس رالم ماشوم راپسې راغی اوس راغلي تاسو ته لولا تلي ما مریضه یم د ګردو تکلیف هم لرم او هېڅ شی هم راته نه مجبوره یې نه وتي څه وو په خلکو اختر یې خلک کالیګان وینځي کورونه صفا کوي موږ اختر او دغه ته نه وزګار یو خپل لونه لږ لږ لو کوو په 2 نفره به څه لو وشي سهار راته سړی په کار شو تاسو لونه 2 نفره تاسو به څه لو وکړئ او دې د خاطر یې کوو چې موږ لږه ډوډۍ راکوي د ماشومانو له یې ورکوو په دې خاطر منې کوو که نه موږ 2 نفره به څه لو بس وخت خاوند مې ملو کوي خاوند مې ملو کوي او زه لور دې وویل که نه وایي دا د پیشنمۍ نه چې تللی دی لو کوي پیشنمي تلي وه اوس دغه دی دا چې لور مې راپسې راله
او هغې راته وویلې ستاسو کره څوک راغلي دي. نو چې ته په شناوۍ ځې څو بجې بیا راځې بېرته کور ته؟ بېرته ماښام نږدې ناوخته راځو. دغه راته ډوډۍ راوړي هغه د لو والا چې ډوډۍ راته راوړي هغه سره اولو راځو. روجې کله په لاره اوبه ماتې کړو که نه اوبه لرې بیا یې راځو همداسې راروان یو چې کله نو دغه د روژې مبارک میاشت ټول تاسو په همداسې تېر کړې؟ همداسې هم تېره کړله همداسې دا ګاونډیان راته چې راولېږي یا نه غریبانان دا هم بېوسې شو هر څه یو ګاونډي راته ډوډۍ رالېږي بل یې رالېږي بل یې رالېږي هغه خورو بس وخت یې تېروي. او ماشومان هم ځان سره ماشومان هم ځان سره 7 دانې ماشومان دي هغه هم ځان سره وړم هغه لوګریو ته مې سار ویلې ما لږه ډوډۍ ته خیر دی راوړه دا ماشومان مې وږي هغې ویل زه راځم ماسپښین بعد د ماسپښینه اوسه پورې ما توتان خورئ چې ماړه شئ. توتان یې پاړه وو ځکه همداسې ستاسو د شپې لپاره څه لرئ؟ شپې دپاره هېڅ شی هم نشته دی همدغه لوګري دغه لو چې چاله کوو که دغه شی راوړي بې ځان سره ماښام راوواغښتو نور هېڅ شی هم نشته. او دا کور ستاسو خپل دی؟ نه خپل هم نه دی دی که همداسې پراته یو دغه دی دا سامان دی 2 کمرو کې دا ساتئ. نو دا څه رقم ځای د دې کې خو حیوان هم سکونت کولی نه شي ټول غر دی نو څه وکړو بل څوک د کرایه وسه نه لرو چې بل ځای له لاړ شو همدلته وخت ورځې شپې سباګو څه وکړو نن پکې شته دی هېڅ شی هم نه لرو. او دلته خو برق نشته دی نشته دی دلته برق نشته دی داسې ګرمي ده د ګرمۍ د خاطره مې بچي هلته هم ویوړله ما چې یو خو به توتان هم پرې ماړه وی او یخ اوبو کې به هم لږ یخ وي هېڅ شی هم نه پنکې لرو هېڅ شی هم نه لرو. کور داسې ګرمېږي دغه دا دیوالونه داسې ګرم شي چې بیخي طاقت هم نه کېږي خواښ مې هغه خو دغه د عملیات کلي وه د دغه والا وړې وه د موسسي والا وړې وه هغه چې مې عملیات کړل ته چې مې راوسته هغه بدکریزۍ نه ښه خرابه شوه اوس راته هغه ځان نه مریضه ده پرته ده. اوس سهار مې بوتله مالېزه دې سوري ته خو به لږه پرته وي د کور ډېر هغه په هماغه حالت ځان سره وړي؟ هغه مې په هغه حالت ځان سره وړم او هلته پرته ده ما لږه خو به د یخ سوري ته پرته وي هغه خو لو نه کوي؟ نه نه شي کولی بېچاره مریضه ده که نه پرې وچېږي بیخي بل یوه ګرده خو کې بیخي لرې کړې څه ته طاقت وکړي دا 2-3 میاشتې کېږي چې عملیات کړی دی. اوس خو اختر له خیر سره په را رسېدو ده دغه خلک چې ګوري چې خلک کورونو ته هر څه وړي د اختر لپاره دا تاسو څه احساس لري دا ماشومان خو اختر جامو ته او د څپلو ته خوشحالېږي دا تاسو ته څه نه وایي تاسو څه احساس کوئ؟ زمونږ د ګاونډیانو کره پرون بله ورځ کالیګانې ماشومانو اغوستي وه ښځو ټولو زما بچي رال په چغو ویې ژړل وایي مور د خلکو ماشومانو کالیګانې اغوستي او زمونږ نه څپلکې شته دی او نه کالي شته دی موږ به څه شی کوو مالې خدای ته د خدای هیله کوو ونیسئ خدای پاک به مهربانه شي څوک به راته سرسایي زکات راکړي د روژې رمضان میاشت ته الله رامنې څوک مهربانه کړي او څوک به راله 100 روپۍ راکړي من به یې بېرته واخلم. تاسو سره اوسه پورې څوک مرسته کړې ده؟ نه هېچا راسه مرسته هم نه کړې بیخي زمونږ دلته دی زمونږ کلي کې یو ملک دی خلکو سره دومره مرستې کوي دومره کارډونه یې خلکو راوکړي موږ یې نه راکړي وایي تاسو به کونړ غریب سړی څوک نن سبا چېرته پېژني. روژم څه په ناره نیولې وو څوک ماښام چا چې رالېږلي وو دا د پوزې نه داسې وینه روانه یو یخ اوبه نه چې دا یې وڅکي یعنې دا دومره ضعیف دی دا په نهاره روژه نیسي دا په نهاره باندې روژه نیسي دغه دا د پوزې نه دومره ډېره وینه ځي دومره ډېره وینه حرام دی که څه مې څکلې نو خدای دې راباندې حرام وکړي څوک وایي سینې ټیبې دي څوک څه هغه راسه نه ټوله شپه ټوخېږي ستا خولو کې خراب او موږ ته بیا لاړ شو سهار ځو ماښام راځو که څه شی وله راوړو چې هغه راسره لږ څه شی وخوري او کنځره او یخې اوبه نه وي یخې اوبه همدا وي چې دا یوازې کور کې دا یوازې کور کې او ماشومان خو دې د خاطره بوزم هم تران ډوډۍ غواړي وږي هغه ما تاسو ځئ تاسو به توتان خورئ او لږ به ښه لږ به غلي یخ سوري دی دلته خو ګرمي دلته خو وخت او ساعت نه تېرېږي او دا بیچاره دلته پروت دي. هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري تاسو څه ویل غواړئ څه هیله لرئ څه غوښتنه لرئ ورنه؟ موږ دا غوښتنه لرو چې څه په وس کې یو څه څومره وسه لري موږ درشي مجبوري لرو چې د ګرمۍ نه اوس د پنکې ضرورت لرو پکې هم نشته دغه هېڅ شی هم نشته تاسو یې وینئ خدای او ګرمي ده د ګرمۍ نه دا سپین ګیري دا جزان رانه مړه کېږي نو هغه بله مریضه ده هغه مې ویوړله سهار هلته مې د توتانو سور یخ ته څملولې ده مالې زه لږه هوا ده مې لګي یو شی زمونږ نه دی که نه یم دی چې د خسو نه واله د کالو پورې د کالي خو لا پرېږده دا خو په خېټه خو به ماړي که نه موږ چې دومره غواړو چې په خېټه خو ماړي پردۍ کوټه کې شپې ورځې سبا کوو ناستو هېڅ شی هم نشته د خېټې کار هم لږ روان شي
دا ول مو خوشحالي خلک خوشحاله داسې دا خلک داسې روانو دي یو شی د اختر لا اغسته او بل شی موږ زما بچو سر سم جاړل نو ما مسافر وجاړل جوړ کړی بلا وخت وشو چې ورا ما جاړې ما الله د صبر راکړي صبر ښه شی دی ځکه د خېټې کار د چاره نه کوي د خېټې نه بیخي چاره نه کېږي شی راځي که څه وو نو یو به که څه نه وي او لا د خېټې راغو تاسو په خپله پته راوړي هر ماښام تش دسترخوان ته هر ماښام ته پیازو پاڼې راله هلته پټي نه پیازو پاڼې راوړو هغه کېږو هغه سره که ډوډۍ څوک راوړي هغه یې سره وکړو دلته ګاونډیان تاسو ته ګاونډیان یا شته دی هغه هم کله کله ترکاري راولېږي تا ته ونه لګي نو همداسې که ونه لېږي همداسې ناست یو غټان خو داسې ناست یو ماشومان خو بیا صبر نه کوي صرف اوبه موږ په دې شکر وباسو چې دا اوبه راته شي بس دی هغه اوبه هم د دې ځیګې داسې تنګی دی وچ تنګی دی نو سمې ګرمې اوبه غار دی او اوبه یې یخې نه قدرمنو هیوادوالو تاسو د دغې مورکې درد و فریاد واورېدو چې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی لومړی خو به دا خبره تاسو ته وکړم چې ما د روژې تر 14مې پورې ویډیوګانې کړې وې د تاسف خبره دلته ده چې موږ د روژې نه مخکې هم ډېر ویډیوګانې کړې وو هغې ته مرسته رسېدلی نه ده تر 14مې پورې مې وکړې ویډیوګانې نور مې پرېښودو تر څو هغوی ته مرسته راشي نو هیله کوم داسې ډېر بېوزله کورنۍ دي چې ورته مرسته رسېدلی نه دی نو تاسو مرسته وکړي که چیرې غواړئ زموږ د وطن څخه دغه د بېوزلۍ او د غربت نوم لرې شي او پرمختګ وکړي نو یو موټی شي په یووالي سره دغه بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي که چیرې تاسو لږ لږ هم ورکړي نو د دغې ستونزې او مشکلات حلېږي او بل د روژې مبارک میاشت په ختمېدو د اختر را روان دی نو دې وخت کې خو ټول سرسایه وباسي نو هماغه چې تاسو سرسایه وباسي دغه بېوزله کورنۍ ته ورکړي د دې اختر به ښه تېر شي زموږ خو همدومره خدمت دی چې موږ د دې ملاتړ کوو نو څنګه چې په موږ حق لري داسې په تاسو هم حق لري چې باید د دې د په شونډو مسکا راولئ دغه اولیه ضرورتونه ورته پوره کړي نو هیله کوم چې د دغه بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي که چیرې غواړئ د دغې لاسنیوی وکړي مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 9 4 2 څخه مننه بلا وخت وشو چې ورا